نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپڑے برا سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړی بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر بھی دا خلق پر روانی میدان محشر ته برا ټولیږي ړومبې به چاته کپڑے غوست ړومبې به کپڑے چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نه ړومبې کپڑے ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نه ړومبې زمونږ استاسو نیکه ابراهیم علیه السلام ته به کپڑے میلاو شي نو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته نه ګوري خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا سشي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت به هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیہ السلام ولاړي دلته به آدم علیہ السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامی بروړي به درته دي کیږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تا به پیش کی چر مخه تشه او چې دې عمل نامه ویلي دی بو چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامې خو زمان نه رکوټه ګناه پرې خېدنلو او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي د تو ګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټه ګناه پرېخې دی او نه غټ ګناه پرېخې خدایا ما بس خو عمل نامه کولاو شو دسی یو لوی صفه به ورته کولاو شي یو ګناه بخکاره کېږي یو ګناه الله اکبر دسی سخت ورځ پرته د مړه زامن المال والبنون په زامنو دسی ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې اړه مه کلکوئ ښه په دې اړه مه کلکوئ ځان له د آخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یری د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یری نه د الله لویي ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دی ویریږي د یری د الله د وجې نه په جړه شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق را له غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړي څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټۍ جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلې دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو
نبی علیہ السلام فرمای کما تصفت د کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، خندا بډیره کم کوي او جړه بډیره سیوا کوي. تاسو چې خندا سیوا ده او جړام کم ده کامیاب نه یې. البه کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښ ډیره بهیږي، جړه ډیره شي او خندا کم شي. او دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه، په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله، په لاره د الله کې وتلی و، په دې وجود یې دوړه ولګېدله، په دې وجود یې دوړه ولګېدله. نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی. غبار جهنم، دخان جهنم، دا لوړه دا په ده باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی. چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي، په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده، نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو، د الله په لار کې سفر شروع کړي، د آخرت فکر شروع کړي، ځان له د آخرت ګټې شروع کو. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس کو وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي؟ وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم مې په ریل کې ووته د دین دپاره سفر کوم، او چې د ریل نه کوزېږم جو نیولی یم. وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم عمر په ریل کې لاړو، نیم عمر مې په جیل کې لاړ، بس ژوند دې تیر شو. یو ورځ دی جیل که کنه په جیل کې تلاوت شروع، چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړ. یو انګریز پسې راغی، شاه د طرفه ولا پملا لاس دی، وی عطا الله شاه، ای عطا الله شاه بس که نور دا تلاوت مکوه، په ما کې دی د جړه طاقت نور ختم کو، زه نور جړلی نشم. چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګریز په جړه شو، پریوت د جړه د وجې نه جړه پکې طاقت ختم کو. نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې دی نور د جړه طاقت ختم کو. دا خلقو دا د آخرت لپاره ټولې سفر وي، یا جیل دی او یا ریل دی. وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ. دا ژوند دی دا تیریږي ښه، بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي. چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي. یو ورځ تقریر کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه، چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو. حدیث بره باران ته وکتل، وی بارانه یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي. وی دواړه نشو ورېدی. ښه کو تا ته ضرورت ډیرې، ستا ضرورت ډیرې، خو ته ورېږه زه بس کومه، او که زما د تقریر ضرورت ډیرې نو بارانه ته ودرېږه. وی چې داسې بره وکتل، اوس خبره کولو سر یې کته کولو ایکدم باران ودرېد. او ماسخوتن تقریر شروع کو، د ساره پورې قوم ته تقریر کو. خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړل. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو، مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بد ووایو قدرې صرف، بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو، یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو، بس دغه کار دی قدرې، صرف دغې تناسب چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف، او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو، نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پوری تړي. صرف دا کار دی، دا د نوجوانانو کار دا دی، کار د علماو توهین د دې کار دی. کار زه ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو، نو هغه کسانو ګوره که نه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلي وجود زخمی، ټوټلي وجود. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې، د دې څه چل کړو، دا چل دی څه کړو. ته صرف کېنه بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک، بس تړه یې پورې، ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو، بس مونږ د علما به صبر کوو، ته یې تړه، یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر، انشاءالله او به یې ویني که خیر. نو چې غسل یې وله ورکو دا وجود یې ټول زخمي نو دوی وایي چې دا ولې زخمي دی؟ وی دا تپوس په د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو، شیخ العرب والعجم، داغه نه به تپوس وکړو، دی شاګردو دی سره په جیل کې و. نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، هغه ورته وی دا زما د استاذ رازو په ژوندانه مې نو ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه ما به دله اوبه ګرمولې، د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد و ټیم براتونه د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی، حضرت ته به یې پیش کړی، هو ته په دې تهجد وکړه،
دا علما پیجندلی دي، دا د علماو ماضی کتلی دا، صرف اسې خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته، هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي؟ وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت، دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ، دا حضرت ما په خپل وجود پورې نیولي نو زما د وجود ګرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درکم. وی ما نه به دې کله ناکله جدا کو په جیل کې، ها توري اوبه اسیری مالټا تپوس وکئ تپوس چې دا په کوم جیل کې وو. وی دې به ما نه کله ناکله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنګ به زیړ شوی و، رنګ به زیړ شوی. ما ته ورځ تپوس کو چې دا رنګ دی ولې زیړی حضرت؟ چې تا ما نه جدا کې را دي ولې نو رنګ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمده ما چې تا نه کله بوزي لږ ټیم وشي په تا د سوي غوښې بوی لګي، د غوښې بوی درته راځي؟ ما چې او وی چې دا ما له ریمانټونه راکوي، دا زما د غوښې بوی تا ته راځي. خدا راز به مې ښکاره کوي نه، زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ، نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړی دی. ځان له خو اخرت آباد که کنه، دنیا خو اسی دنیا ده. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. او دا یو خبره مسلمه یاد کړئ، مسلمه ځان سره ویلي کوي په پرچیو کېده وای دا یو خبره د کړې وه. یاد ساتئ چې د علماو توهین مه کوئ، که هغه په هر میدان کې دي، خو د عالم توهین مه کوئ. دا په دنیا کې هم د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ و برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم دا لاسونه راون غاړئ. دا درته کلکه خبره کوم، ګورې سبا به جاړي به په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې څه کړي. نو د علماو د توهین د ژبې راون غاړئ، لاسونه راون غاړئ، خپل بچی راون غاړئ. وای علما د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کېدی شي. څه چې په دې منبر کینم او تاسو ته غلطه خونه وکم، زه به خدای له څه جواب ورکوم؟ چې په دې مسله ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي، دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مسله د چا وه؟ دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی. دا د چا منبرو؟ دا د هغې حسنینو د بابا منبر دی چې یوه میاشت پتې دشمن لرې وروب به پې وغورځېد. وی نبی علیه السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو، د نبی علیه السلام غصې راغی، وی کوشه زما د بابا د منبر نه، وی ته ولې زما د بابا په منبر تقریر کوې؟ اتې راکوش. وی دا خبره درته چا کړې؟ دا مې خپله خبره، دا زما د بابا منبر نه دی. خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونی و، نو نبی علیہ السلام به په دې 3 پاونی کې ناست بر